امام شافعي د 15 کال په عمر کې و رحمه الله. امام شافعي رحمه الله په دروازه کې ناست یو سړی راووته. امام شافعي ته تپوس وکړو څنګه راغلی؟ امام مالک استاد و. امام مالک د امام شافعي استاد و. ویل زه د امام مالک خواله راغلی وم، یو تپوس مې ته وکړو. ویل څنګه تپوس دې ته وکړو؟ ویل ما د یو سړي نه مرغۍ اخیستې ده او دا مې اوس شرط لګولی و چې دا مرغۍ به شپه ورځ چغېږي. اوس هغه شپه ورځ نه چغېږي، اوازونه نه کوي. ویل امام شافعي ورته ویل امام مالک ته څه جواب درکړو؟ هغه ویل چې بېرته یې واپس وله ورکړه، شرط پکې نشته. امام شافعي رحمه الله ویلې ویل امام مالک صاحب په جواب کې خطا شوی دی، فتوا یې غلطه درکړې. استاد یې و، شیخ یې و، دا خبره چې واورېدله هغه سړی بیرته امام مالک خواله ورغی. ویل په دې بار ځای کې د یو وړوکی طالب ناست دی، هغه وایي چې زما استاد چې دا کومه فتوا درکړې دا یې غلطه درکړې. هغه خلک هره خبره به الله او رسول ته واپس کوله. بس امام مالک صاحب امام شافعي راوغوښتو، دا یو کشر و په هغه وخت. ویل دا فتوا ما ولې غلطه ورکوې؟ ویل ما تا نه یو حدیث اورېدلی. امام مالک صاحب ته وایي هغه حدیث اوږد حدیث دی، خو په هغه کې یو ټکی دا و، نبي علیه السلام نه یو ښځه راغلې وه. نبي علیه السلام ته ویل زما پلانکي سړي تپوس کړی. ویل څوک؟ جهم، ابوالجهم نومې یو سړی و. ویل ده مې تپوس کړی دی د نکاح. نبي علیه السلام ویل د ده څه خو نکاح ځکه مه کوه د دې ابوجهم سره چې د ده همیشه لپاره ډانګی په ولي ایښودی او همیشه لپاره سفر کې په کور کې یوه شپه هم نه تېروي. ویل امام صاحب د دې حدیث دا معنی ده چې هغه به یوه شپه هم په کور کې نه تېروله، که نه معنی دا ده چې ډېرې شپې به بار کولې او لږه لږه به یې په کور کې. ویل دقه یې معنی ده. ویل چې دغه معنی ده چې دې سړي ورته ویلي چې دا به همیشه چغېږي، معنی اکثر به چغېږي او کله کله به چپ کېږي. امام مالک صاحب ویل ستا فتوا صحیح ده، زما دا غلطه ده. قرآن کې یو قصه ده. یو ځلې داود علیه السلام له یوه قصه راوړلی شو، یوه جګړه، یو فیصله. یو د چا پټ ګډې بزې وې او د بل چا پټی د شپې خوړلی و. داود علیه السلام داسې فیصله وکړه چې دا ګډې بزې د دې پټي د مالک شو، ځکه د پټي مالک پسه دی ټول خوړلی. دا خبره چې دا فیصله یې چې وکړه دا بار یې زوی ناست سلیمان علیه السلام، دا بچی و بچی. زوی ویلې چې زما بابا فیصله صحیح نه ده. ویل څنګه فیصله پکار ده؟ فیصله ویل داسې پکار ده چې دا ګډې بزې دا به د دې پټي والا له ورکو، هغه به ترې پیدا اخلي، او چې دا فصل کله ښه غټ کو دی بل سړي بیا به وله واپس ګډې ورکي. الله په قرآن کې وایي ففهمناها سلیمان. الله وایي د دې مسلې علم ما سلیمان له ورکو. دې پلار یې دې زوی ته نه ویل چې بچیه زما نه پیدا یې او ته ما ته ویل چې دا فیصله دې غلطه وکړه. عرض مې دا کورونو هره ډله چې هغوی دا خبره کوي چې څه مسلو کې زمونږ او ستاسو اختلاف راځي هغه اختلاف به په قرآن او په حدیث حل کوو. دا په یو مذهب نه حل کېږي. یو مذهب به تا یو طرف ته راکاږي، بل مذهب به بل طرف ته راکاږي. الله په قرآن کې یو ناشنا خبره کوي، یو خبره اهمه ده. یو سړي ته ته داسې ووایې چې راځه زما او ستا په دې مسله کې خلاف دی، راځه قرآن او حدیث باندې به خبره وکړو. دی وایي چې زه په خپل مذهب باندې فیصله کوم یا په خپل ایمان یې کوم. د داسې سړي په باره کې الله په قرآن کې وایي فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. الله وی زما د ستا پر رب باندې قسمي داسې سړی د ځان ته مؤمن نه وي څو پورې چې د هر اختلافي مسلې ختموالی د محمد رسول الله په خبرو نه یې کړی.